ویل کېږي چې په میدان وردګ ولایت کې روان کال د مخابراتو لاسته راوړنې څه دي؟ کېدای شي یو څه روښاني واچوئ په دغه برخه کې. ډیره زیاته مننه. دا چې میدان وردګ ولایت یو غرنی ولایت دی او په ډیری سیمو کې به د مخابراتي شبکې له ستونزو سره مخ وي. نو روان کال د دغه ولایت د مخابراتو ریاست په هڅو په دغه ولایت کې 18 سایټونه فعالیت البته د جوړېدلو کارونه پیل شوي دي چې د هغه روان دي چې 80 سلنه بشپړ شوي او په راتلونکي نږدې وختونو کې به اخیستنې ته وسپارل شي. او د هغې ترڅنګ د دغه ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې موږ کوښښ کوو په نږدې راتلونکي کې ټولو هغو سیمو ته چې هغلته شبکې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري هغلته شبکې فعاله کړو تر څو د هغوی په اسانۍ سره اړیکې ټینګې کړي. بله سروي صاحب په دې چې څلېرویشت خپرونه زموږ هیوادوالو لپاره هم دی نو زموږ ځینې دوستانو په ټولنیز رسنیو کې موږ ته ځینې پوښتنې رالیږلي که موږ ته مې اجازه راکوئ چې یو دوه پوښتنې به د هغې له برخې څخه هم تاسو سره شریک کړو. پوښتنه داسې ده چې جمیل جان د کابل پوهنتون څخه داسې وایي چې د ډېرې سیمو خلک په دغه ولایت کې د اړیکو ټینګولو په وخت کې د شبکو د ټیټ کیفیت نه شکایت کوي. وایي د اړیکې په وخت کې په څو ځله د اړیکو ټینګولو لپاره کوښښ کوي. په دې برخه کې څه کار شوي؟ ډیره زیاته مننه. بالکل ما مخکې هم یادونه وکړه چې تیر دوره کې په میدان وردګ ولایت کې د شبکو په برخه کې د کوم زیات کار نه و شوی خو د اسلامي امارات په راتګ سره بالکل هغه سیمو ته د شبکو خدمات وغځېدل چې هغلته مخکې هیڅ فعالیت نه درلود د شبکو او د هغې ترڅنګ په ځینو سیمو کې د انټرنیټي خدمات قوي شول او اوس هم تازه د دغه ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې تازه د سلام شبکې فعالیت پیل کوي په نږدې راتلونکي کې او د ځینو نورو شبکو خپل 3G خدمات دغه نن او پرون تازه پیل کړي دي. نو اوس نظر تېرو وختونو ته اوس د دغه ولایت په ډیری سیمو کې انټرنیټي خدمات او د هغې ترڅنګ د اړیکې ټینګولو خدمات ښه شوي. یوازې یوې شبکې ستونزه درلوده چې د دغه ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین هغه وایي چې د شبکې د انتقال له یوې شبکې څخه بلې شبکې ته د هغې نه دغه ستونزه رامنځته شوې وه چې واقعا هم ډیری خلک ورسره په ستونزه کې وو. انشاءالله چې ورځ تر بلې به مشکلات حل سي. سروي صاحب بلې برخې ته به راسو داسې ویل کېږي چې د نوري فایبر د غځېدلو چارې څه وخت پیل شوي څومره اوږدوالی لري او تر کومه ځایه به ورسیږي؟ مننه. د نوري فایبر چارې د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار څخه تېره ورځ د سې شنبې په ورځ پیل شوې چې دغه به د بامیان ولایت تر یکاولنګ ولسوالۍ پورې ورسیږي چې د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار همدارنګه جلیز حصې اول بهسود او مرکزي بهسود او د هغې ترڅنګ وروسته پنجاب او یکاولنګ ولسوالۍ د بامیانو ته رسیږي. دا ټول ټال 280 شاوخوا 280 کیلومتره اوږدوالی لري چې د پروژې چارې به تر راتلونکي یو کال پورې بشپړې شي. ضروري صاحب د نوري فایبر ګټه میدان وردګ ولایتو ته څه ده؟ د مسؤلینو په وینا د نوري فایبر ګټې خو د دغه ولایت لپاره ډېرې زیاتې دي چې په د همدغه نوري فایبر لاین پرتې ولسوالۍ چې په هغه کې جلیز ولسوالۍ راځي مرکز بهسود راځي او همدارنګه لومړی حصه بهسود ولسوالۍ راځي. نو د هغه انټرنیټ برخه به ورسره پیاوړې شي. د اړیکو ټینګولو په برخه کې به مثبت رول ولري او د هغې ترڅنګ هغه اداري سیستمونه حکومتولي چې ده هغه به ډېره په اسانۍ سره ترسره سرته ورسیږي او د همدغه لاین باندې پرتې کومې محرومې شبکې چې دي هغوی وصلول له مرکز سره نو په دغو برخه کې به دا مهمې لاسته راوړنې ولري او د خلکو لپاره به ډېرې اسانتیاوې د انټرنیټ په برخه کې رامنځته کړي. بله سروي صاحب نوري فایبر لګښت څومره پرې راځي او د دې زنګ راته وایي چې په څومره وخت کې به دغه پروژه بشپړ شي انشاءالله؟ دغه د نوري فایبر پروژه چې د په دوی باندې 243 میلیون افغانۍ لګښت راځي او دغه به د مسؤلینو پر وینا چې په دوه فازونو کې ورباندې کار شروع شوی دی. یو هم په یکاولنګ کې او بل د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې چې دا به د یو کال په موده کې بشپړه شي. د دې رقم ستر مهمه پروژې لپاره به څومره کسانو لپاره د کار زمینه هم برابره شي سروي صاحب؟ د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې د دغه پروژې د پلي کوونکي شرکت له خولې چې میدان وردګ کې نه یوازې میدان وردګ کې بلکې د بامیانو په پنجاب او همدارنګه یکاولنګ ولسوالیو کې به ټول ټال 1000 تنه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دغه پروژه کې په کار شي او دوی ته به د کار زمینه هم برابره شي.
سروي صاحب په ټوله کې د نوري فایبر او مخابراتو په برخه کې د خلکو خوښۍ څومره دي؟ مخکې مو هم یادونه وکړه میدان وردګ ولایت کې په تیرو کلونو کې مخابراتي شبکو دومره فعالیت نه درلوده، خو په اوس وختونو کې د مخابراتو د مسؤلینو په پرله پسې هڅو باندې د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعاله شوې. د هغې ترڅنګ انټرنیټ له 2G څخه 3G ته او همدارنګه په مرکز میدان ښار کې ټولې شبکې 3G 4G خدمات وړاندې کوي او همدارنګه د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د بېلابېلو شبکو هغه سایټونه پرانیستل شوي دي. د مسؤلینو پر وینا چې مرکز میدان ښار کې دوی کوښښ کوي ټولې هغه شبکې چې په دغه ولایت کې فعالیت لري د هغوی هغه مهم هغه مرکزي سایټونه راوړي تر څو خلک مجبور نشي مرکز ته سفر وکړي، مرکز ته لاړ شي او هغلته خپل مشکلات ستونزې حل کړي. نو ډېری شبکو دلته خپل سایټونه پرانیستي هم دي او د هغې ترڅنګ نور شبکې هم په دې باندې کار کوي تر څو خپل مرکزونه دلته راوړي، هغه میدان وردګ ولایت اوسیدونکي خپل ستونزې مشکلات په اسانۍ سره هم دلته حل کړي. او د هغې ترڅنګ نور هم د میدان وردګ ولایت په ټولو ولسوالیو کې البته په ډېری ولسوالیو کې د اوس هم د 3G خدماتو کارونه بشپړ شوي دي. د دغه ولایت د مخابراتو مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکو 10 ورځو کې به یوازې هغه د امر کولو اجازه ورته پاتې ده، هغه امر ورته ورکړل شي. نو په ټولو ولسوالیو کې البته په ډېری ولسوالیو کې به د انټرنیټي خدمات هم 3G شي او په دوی سره به د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو هغه کارونه هم په اسانۍ سره سرته ورسیږي او هم به وکولی شي اړیکې په ښه او په اسانه شکل ترسره کړي. بله مننه سروري صاحب، تاسو چې په میدان وردګ ولایت کې خپل دنده مخته وړئ، راځئ دغسې خبره موږ سره شریک کړئ چې موږ نه وي لیدلې او تاسې هلته ګورئ. ډېره زیاته مننه. د اسلامي امارت په راتګ سره بالکل په میدان وردګ ولایت کې اوس که امنیت یاد کړو نو په ټول هیواد کې بشپړ امنیت دی. نو د امنیت له برخې نه به راتېر شو. په دغه ولایت کې اوس د دغه ولایت اوسیدونکي کولی شي په اسانۍ او په ارامۍ سره په خپلو کارونو ته رسیدنه وکړي. که هغه د دغه ولایت ډېری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ باندې بوخت دي، نو دی هغه د کرنې برخه چې ده، د مالدارۍ برخه چې ده، په ډېره ښه شکل سره روانه ده چې یوازینی علت یې هم د اسلامي امارت راتګ دی. او د هغې ترڅنګ دغه ډول پروژې چې پلي کېږي، نه یوازې د نوري فایبر پروژه چې موږ یادونه وکړه، بلکې د میدان وردګ ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې ډېرې زیاتې داسې بنسټیزې پروژې چې هغه د چک ډمونو رغول وو، د همدار ډول نور بندونو رغول دي، د چک برېښنا بند رغول دي. په دې کې خلکو ته ډېره زیاته د کار زمینه برابره شوې ده. واقعا هم د دغه ولایت اوسیدونکي اوس یوه د ارام ساه اخلي، په ارامه فضا کې ژوند کوي او دوی زیات خوشحاله دي د اسلامي امارت په راتګ سره. که څه هم اوس وختونو کې د دوی د حاصلاتو وختونه دي، نو دوی دغه د حاصل برخې ته زیات خوشحاله وي او همغه د میدان وردګ ولایت د خلکو یوه عایداتي سرچینه په همدغه باندې راڅرخېږي. نو د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي په ټوله کې اوس ډېر زیات خوشحاله دي. اسلامي امارت مسؤلین یې پر وخت د دوی ستونزو ته رسېدنه کوي، هر مشکل چې ولري پر وخت او هغه زمان کې حل کېږي. نو د دوی هغه مشکلات تر ډېر وختو پورې نه ودي. زمون قدرمن ورور او د ملي راډیو ټلویزیون قدرمن خبریال په میدان وردګ ولایت کې محترم محبوب الله سروري، تاسو نه زښته زیات مننه کوم. کور مو ودان خوشحاله اوسئ چې مهمې برخې او ښه خبرې مو موږ سره شریک کړئ. وخت مو په خیر. ډېره زیات مننه. مننه کوم.